ملګرو نن راته یو ملګري یو ویډیو راولېږله په کومه ویډیو کې چې یو ملا صاحب د خپل مشر ورور چې نوم یې شیخ ادریس دی د هغه په باره کې د ډېرې مبالغې یعنی د ډوزو نه کار اخیستی دی نو تاسو وړاندې دا کلیپ واورئ بیا ورپې خبرې کوو. دقیق مدقق چې څومره ته به چې درس کې کښېنې ته به وایې چې دی امام ابو حنیفه صاحب ناست دی او که راته شیخ صاحب ناست دی. داسې دلایل شیخ صاحب په درس کې به وي په خدای باور وکړه که ما د یو محدث نه اورېدلي. ډېر خلک الحمدلله موږ ته ووایي موږ رسول الله مبارک په خوب کې لیدلی دی هغه دلته موږ لویې دورې له رالیږلي استخاره هم کړې انسان چې رسول الله مبارک ورته دعا کوي زنانه راکړه د ډېرچن نه راله دا یو خبره کوم شیخ صاحب ناست دی هغه په دې اکثر خفه کېږي په دې مخامخ صفت باندې او حقیقت یې وایم نو د ارچن نه یو زنانه راکړه راله نو هغې ویل د شیخ صاحب سره میلاوېږي مین کره راله نو چې هغه راله نو کور یې ورته وي یاره خو زنانو سره نه میلاوېږي زه به خامخا میلاوېږم بیا وی ما رسول الله مبارک په خوب کې بیګا لیدلی صحابه ورته ناستو وی هغې صحابو ته وی چې لاس اوچت کې وی هغوی لاس اوچت که وی چې دعا وکړې چې الله شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب په زندګۍ کې الله پاک برکت پیدا کړي الله په علم کې برکت پیدا کړي الله په مال کې برکت پیدا کړي وی درې دعاګانې ورته وکړې وی زه به خامخا ینم اړوان د ورځو کې ورسره کېناستم ما ته یوسف احمد الله پاک مې په خوب کې ولیده بیا ما ته رسول الله مبارک مې په خوب کې ولیده. ملګرو تاسو د دې ملا صاحب دا ډوزې واورېدې چې خپل ورور نه یې څه جوړ نه کړل نو زه په دې څه تفسیر وکړم د غني بابا د نظم یو څو شعرونه درته وایم او هغه هم داسې مولانو ته او داسې پیرانو ته مخاطب دی وایي ورته چې زړه دې ډک دی د خپل ځانه پکې ځای نشته د یار داسې ډکې د نیکو نه لکه ډک د مړو خار دواړه سترګې د ړندې دي د بل بد د ځان ښیي نه او تل آینه کې ځان ته ګورې د یار نه وینې سینګار شونډې ستا وزګارې نه دي چې صفت ته اشنا وکې د خپل نور قصیدې وای په کوڅه کې د دلدار او داسې ته په نیکو مستې لکه و فرعون په زور د ریا خدر نتاو دی لکه تور او لوی حصار. یاره د دې ډوزو مقصد څه دی؟ ته د الله دین خورې نو الله تعالی چې قرآن را لېږلی دی قرآن څه چل کوي په زړونو کې د الله لوی اچوي د خلقو کنا د مخلوق او ته څوک یې چې ته دا خبرې کوي چې یاره زما رور چې درس کوي نو داسې ښکاري او داسې دلایل ورکوي لکه څرنګه چې امام ابو حنیفه صاحب یعنی شیخ ادریس صاحب د امام ابو حنیفه صاحب برابر شو او د څه شي دلایل دي تا د کومو دهریو سره مناظره کړې ده تا د کومو کفارو سره مناظره کړې ده ته کومو فلسفیانو چیلنج کړی چې تا ولا په درس کې دلایل ورکړو خو یک طرفه خبره بس په یوې رد وکې او د بل اثبات وکې او دې ته دلیل وي او خلق وایي چې واه 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 عجیبه دلایل دي نو د خپل رور نه څه جوړ کو امام ابو حنیفه نور ټول علما چې زمونږ تیر شوي دي او شته دی او تیریږي به دا ټول خاورې صرف شیخ ادریس هغه د امام ابو حنیفه صاحب ځای راټینګ کړی دی. دویمه خبره چېرې کم شاګردان چې دور حدیث له راځي نو هغې ورته وایي چې موږ استخاره کړې وه او رسول پاک صلی الله علیه وسلم راته په خوب کې ووی چې شیخ ادریس له لاړ شئ هغه سره دوره وکړئ. یعنی شیخ ادریس د رسول پاک صلی الله علیه وسلم څه دی یو خلیفه دی چې په خوب کې شاګردان نبی علیه السلام لیږي چې د نه تاسو درس وکئ د نه استفاده وکئ نو تاسو پوه شئ چې یاره د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په ځای هم ناست دی. او بیا یو قصه کوي پکې چې یو زنانه راله وی چې شیخ صاحب سره میلاویږم موږ ورته وی چې شیخ صاحب د زنانو سره نه میلاویږي وی چې نه زه به میلاویږم ولې چې ما بیګا په خوب کې دل چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د صحابو په مجلس کې ناست او صحابو ته درخواست وکړو چې تاسو لاس اوچت کړئ چې الله تعالی د شیخ ادریس صاحب په ژوند کې په علم کې او په مال کې برکت واچوي. ای زما عزتمندو یو خدا خبر ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یعنی پیغمبر چاته نه و چې تاسو دعا وکړئ
پیغمبر په خپل کافی دی کنه داغه دعا داغه لاس داغه دا کافی دی پیغمبر ته خلق وایي چې ته مونږ ته دعا وکړه ته زمونږ د پاره دعا وکړه ته زما د بچو د پاره دعا وکړه پیغمبر چاته نه وایي چې تاسو د پاره دعا وکړئ بل دا چیرې د چې لکه نبی علیہ السلام چې د ژوند د علم او د مال په باره کې چې پدې کې د الله برکت واچي نو ستانه کم علم پوریږي کم ایجادات کم دریافتونه کم تحقیق ستانه راوځي تاسو ایجاد کړو او په مال کې چې برکت اچي نو تا چرتا د خپل علاقې چې څوک تاڼه تحصیل کوي او غریبانان په تاڼه او په تحصیلونو کې ذلیل کېږي ته د هغو سره چرته تللی تا چرته د خپل علاقې په یتیمانانو باندې لاس راښکلی دی هغو له دې چرته د اختر کپړې او د اختر پیزار هغه اغوستی دي چرته او تا چرته په خپل مال باندې کونډې او غریبانان پاللی دي ودې وایب د 400 دا دومره خلق دی ما ته د یو تن وای یو کونډه دی یاد کی یو یتیم دی یاد کی یو غریب دی یاد کی چې شیخ ادریس صاحب مدد کوي مالی او کدی مدد کوي نو د اعمال د کم دین راځي د کاروبار څه دی تاسو ګورئ زمونږ د پښتنو چې څومره خانانو لوی لوی خانې وي صرف د خلقو د خدمت په نتیجه کې دغه خانې ختم شوي چا سره به تانې تتله چا سره به تحصیل تتله په چا به خوروله په چا به سکوله په خپلې پیسې به خرج کولې خانې لاړې او ستا خانې قایمه ده ځکه چې نبی علیه السلام دته د برکت دعا کوي نو ستا دا مال راځي د کوم ستا کاروبار د کم ځای دی ستا څه کاروبار دی او آمدني څومره ده او دا خرج کې کم ځای نو بیا بل خبره کوي چې را ماته یاروري ورته وی چې یوسف احمد بیګا مې خدای پاک په خوب کې ولیدو یلکه خدای پاک پیغمبرانو نه لیدل په خوب کې دا څومره خلقو چې لیکلي دي په کتابونو کې څومره روایتونه چې د الله تعالی په خوب کې دلیدو دا کې امام احمد بن حنبل یادې کو بل یادې او کو وسې سوکینی او وای درو دا ټول دروغ دي هیڅ څوک الله نشي لیدل نه په خوب کې او نه په ویخه نه په دې دنیا کې او نه په هغه دنیا کې انوارات ځان له خبرې دي خو په هغه دنیا کې روح پېینه دا سترګو کې په خوب کې هم دوره مجال نشته دی چیرې د الله زیارت وکړي لا تدرکه الابصار بیا نبی علیہ السلام مې په خوب کې لیدل نو نبی علیہ السلام په خوب کې لیدل څه دومره غټه خبره نه ده ګناهګار خلک یې مینی پیغمبران څه لکه ولیان څه بلکې هندو کافر هم لیدل شي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صرف زمونږ پیغمبر نه دا د تمام انسانانو پیغمبر دی او چې چاته وغواړي په خوب کې تللی شي خو دا مولان ولې د خوبونو نه کار اخلي کردار نشته دی کردار خو نشته چې تاته وښیي تقوا په دې کې نشته دی بغیر د منځونو نه او بغیر د وظایفو نه نور د دې سره تقوا څه ده تزکیه نفس د دې نه شوی د الله تعالی ممنوعات چې دي د هغې نه دي ځان نه ساتي او د الله تعالی اوامر هغه نه پوره کوي نو چې خوبونو نه کار نه اخلي څه چل وکړي دا مارکیټینګ دی او زه د خبرو ته نور څه ویم خو پښتانه دی الله پوهه کي او زه دې ته درخواست کوم د مولانا یوسف احمد صاحب ته او شیخ ادریس صاحب ته چې لږ را کوش شي دومره تکبر مه اختیاروئ دا فرعون و چې کله په تخت کې ناستو نو پوه شو چې یاره د دې تخت دشمنان خو ډیر دي نو راشه ځان خدای کو وړاندې سجده ورته چا وکړه حامان وکړه او هغه وزیر اعظم کو او بیا یې سوي چې انا ربکم الاعلى زه د ټولو نه اوچت رب یم ستاسو نو دا شیخان زمونږ سره څه چل کوي چې بای مونږ په ټولو کې د ټولو نه اعلی یو دا ارباب دي اربابا من دون الله دي دا او خو باقاعده د پښتنو خدایان یې د دنیا ژوند یعنی د دنیا د رونق لپاره چې یاره خلق تاسو ته
ټیټ شي، تاسو چاپی کی، تاسو له نظرانه راوړي، هدیر درکې. دا ژوند ډیر لږ دی. د الله د رضا دپاره عاجزي اختیار کړئ، تکبر مې اختیاروئ. الله تعالی لوی لوی متکبر تبا کړي دي. نو تاسو ته دا خبره کوم، او دا خبره زما ده به الله ستاسو غوږونو ته در رسوي چې عاجزي اختیار کړئ. دا مبالغه مه کوئ. کو چېرې تاسو اوس هم عاجزي اختیار نه کړه او استغفار ونه کو، نو الله تعالی به په تاسو داسې زوال راولي چې د عبرت نښې به شئ. نن چې موږ څومره خلق یادو چې هغه د عبرت نښې شوي دي، نو تاسو به هم په هغو کې شامل شئ. د الله نه ویریږئ، او ستاسو په نصیب کې چې څومره عزتي، څومره شهرتي، څومره دولتي، دا به الله درکړي. خو د ځان نه خدایان مه جوړوئ، د الله د رضا دپاره.